بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات. نیکی له نیکی پر زړه مې ومنئ. هیله منم چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ. نن هم هغه ورځ ده چې موږ د څو هفتو منډو تړلو وروسته څه پسې چې موږ او تاسې په ګډ باندې هڅه کوله چې موږ وتوانېږو د دغه سیمې د اوسېدونکو لپاره چې مشکلات یې ډېر دي، بیا وروسته تاسو ته د سیمې هغه ساحې ښایم چې څومره مشکلاتو باندې دوی اوبه پیدا کوي. هماغه چې موږ هڅه کوله چې دوی دپاره داسې یو سیستم برابر کړو چې یعنې بې مصرفه وي، یعنې دوامداره یو چاته څوک محتاج هم نه وي او مصرف هم ولري. یعنې په دې معنی چې دغه اوبه د چا د کور په منځ کې نه وي، چې فرض مثال کله یو ماشوم وغواړي چې اوبه ترلاسه کړي نو یا چاته دروازه وټکول شي یا بل څوک په زحمت شي. یعنې خودمختاره یو اوبه دوی دپاره همیش لپاره 24 ساعتونو لپاره دوی دپاره آماده وي. چې هر کله دوی وغواړي راشي او نل خلاص کړي بې احسانه او بې مشکله خپل اوبه ترلاسه کړي. هماغه چې دغلته کومه ساعت چې وه چې دوی دپاره داسې یو سیستم موږ برابر کړو چې دغه سانه به اوبه راوځي. چې اجریان تاسې وړاندې وکته برقي سیستم یې پاس بام په سر دی چې یعنې په جنراتورو په تیلو په بل باندې نه کېږي، یوازې د لمر ده، د لمر نه دغه برېښنا تولیدېږي او اوبه د دې ځای نه راجګېږي په دغه پایپ په وسیله ځي. هماغه کوم ذخیره چې ده هغه ذخیرې ته ځي، نه خیر دی وي د خو دغه دی هماغه ذخیرې ته اوبه ځي او د دې ځای نه به د کلي کوم اوسېدونکي چې دي هغوی ته نه کولی شي چې اوبه واخلي. د اوبو اندازه یم دغه بشکه د چا ده؟ ریشه خورکۍ ریشه ځان ته اوبه خوشی کړه. کېده یې احمد لږې صحیح ورته هغه که چې هغه نه بنده وایه. بس را بنده ختم شو بیا به نه ده څه شي وایي دا هو کله ډک شي بیا خپل زمين. دغه سیستم یعنې کوم مصرف نه لري چې دوامداره یا تیلو ته اړتیا ولري یا بل څه ته او هم ښه خبره دا ده چې دغه ماشومان د ډېرو لرو ځایونو نه یې همیشه لپاره اوبه راچلولې او په لاسګاډو کې د سهار نه چې به پاڅېدل تر ماښامه پورې د دوی د لوبو په ځای، د دوی د ساتېریو په ځای یا د درس په ځای د دوی د ژوند غټ ترین مصروفیت همدغه و چې دوی به په لاسګاډي کې د کلي د هغې سر نه اوبه چلولې تر دې ساحو پورې. دغه کلي اوږدوالی ډېر زیات دی. زه کوشش دا کوم چې تاسو ته یې دغسې هغه احاطه یې وښودل شي، ځکه دغه ځای چې کوم دی قید دی، یعنې هر طرف ته دغه کورونه دي، هغه خویندې اوس هم روانې دي د اوبو چلولو د خاطره. تاسې په تېرو ویډیوګانو کې مو ولیدل چې دلته هر ماشوم که ګورئ که هر خور ګورئ که هغلته مو ماشومان دي لاسګاډي ورسره دي، بل د ژوند دوی بل دغسې کوم سرګرمي نه لري کوم بل. هغلته هم د هرې خوا چې ګورئ یو څوک نه یو څوک په سترګو کېږي چې باید اوبه وچلئ باید. نو دغه ساحه ده، دغه کلی دی، دغه ونو شاته نور کورونه دي، نور دي هغلته دا خویندې اوس هم تاسې ګورئ چې په لاسګاډي کې اوبه چلی. د دوی دپاره دغسې یو سیستم په هغلته په یو کور کې و، خو هغه د کور په داخل کې و. یعنې که مجبور او مکلف او که دوی اوبه والي باید ټک ټک ووهي، د هغې به خپل ځان دپاره والي، د ژوند خپل مشکلات. دا داسې سیستم شو چې هغه هم دغې په وسیله باندې اوبه تولیدېږي، دغه برق تولیدېږي دغه شیشو په وسیله.
او بې له دې چې کوم هر کله چې لمر راخیږي اتومات به خپله اوبه ځي ذخیرې ته چې دا لمر راخیږي اوبه به ځي تر لمر پرېوتو پورې دوامداره ډول باندې به هم هغوی خلک اوبه اخلي او کله چې دا لمر پرېوځي هم تر سهاره پورې کولی شي چې اوبه واخلي. هغه څومره بشکې چې وې هغه هم د ماشومانو نور هم څو دورې راغلل اوبه یې ویوړلې خوشبختانه لا هم په دغه کې اوبه پاتې دي که نه یعنې کار کوي ورته لا هم لمر ولاړ دی او کولی شي نور اوبه هم ورته تولید شي ښه کافي اندازه اوبه پاتې دي ښه کفایت یې وکړه تاسو ته هم ښه وخت غواړم ښې شېبې د ټولو ملګرو نه مننه د همکارۍ نه مننه درانه اوسئ ښه وخت ولرئ